بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. رواه الجامع الصحيح للسنن والمسانيد. أنس رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو ذر رضي الله تعالى عنه سره مخامخ شول. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: آیا هغه دوه خویونه دروخیم چې په شا باندې زیات سپک دي او په تله کې ډیر درانه دي؟ ویل: هو یا رسول الله. د صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ښه خویونه خپل کړه او اوږده چوپتیا خپل عادت وګرځوه. زما د په هغه ذات قسم وي چې زما ساه د هغه په واک کې ده، د دې دوه شیانو په څېر په بل هیڅ شي خلک نه دي ښایسته سوي. د دې حدیث روایت الجامع الصحیح للسنن والمسانید کړی ده. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم.